حامد کرزي توماس ویس سره د مرستو پر دوام ټلیفوني خبرې کړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو له ځانګړي استازي توماس ویس سره د افغانستان سره د مرستو په همغږۍ خبرې کړي دي. نو ستاسو په دې هیله چې روغ جوړ به ویډیو را سره تر پایه وګورئ. حامد کرزي وایي چې توماس ویس سره مې د مرستو لپاره اړینې خبرې وکړې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو له ځانګړي استازي توماس ویس سره د افغانستان سره د مرستو په دوام ټلیفوني خبرې کړي. د ښاغلي کرزي مطبوعاتي دفتر وایي چې په یوه اعلامیه کې په دغو ټلیفوني خبرو کې له افغانستان سره د بشردوستانه مرستو لپاره د اسانتیاو پر برابرولو له ښوونکو، استادانو او روغتیایي کارکوونکو سره د مرستې په باب بحث شوی دی. د اعلامیې له مخې دواړو لوریو په افغانستان کې د پوهنې د ودې په ځانګړي د نجونو لپاره د تعلیم د زمینې پر برابرولو اړینې خبرې کړي دي. نن 14مه ورځ چې د طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر 6م ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې.